بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سورة يونس یولسم سپارہ یوش پیتم نمبر آیات دے. پدی آیات کے اللہ رب العالمین دا خبر بیانوی چه عالم الغیب پا پٹو شیزونو او پخکار شیزونو پا دیر طولو باندے اللہ عالم دے. ہت شید اللہ دا علم نا بہر ندی، ہت شید اللہ نا پٹ ندی. او ورسره دا خبره په دې آیات کې بیانېږي بنده چې ته څه کوې او په کوم حالت کې یې، که نیک عمل کې که بد عمل، الله تعالی په هر حالت کې تا ویني. د دې وجه نه په ذهن کې دا مه راوله چې ما خو هسې م څوک نه ویني بس زه به ګناه کوم، او هسې م څوک نه ویني نیک اعمالو ته ضرورت نشته. په هر حالت کې په هر لحظه کې رب العالمین تا ویني. نو انسان به هم دغه شانتې عقیده ساتي، دې ته مراقبه وایي، بیا دله عبادت خوند ورکوي داسې انسان له چې نظریه یې دا وي چې زه الله ته ګورم، الله ما ته ګوري. اقلا داسې عقیده جوړول اولا او غوره د صالحینو د محسنینو عقیده غا داسې وي چې زه الله وینم، داسې په توجه سره رب العالمین ته ودرېدل، د رب العالمین د پاره عبادت کول. که دغه عقیده دې نه جوړېږي، دومره خو جوړه که نبی علیه السلام فرمایي چې الله خو ما ویني که نه. نو چې کله دا نظریه د انسان جوړه شي، دا انسان بیا کامیاب دی او دته به توفیق د نیکو اعمالو بیا ملاویږي. فرمای رب العالمین: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل. وما تكون او نیت اے پیغمبر او اے مخاطبہ، فی شأن پس حال کے، مانا دادا نیت مشغول پکم یو کار کے د خپلو کارونو نا په هر حالت کې چیه. شأن مراد حالتونه د یوازیوالی، که ته ځان لې او په تیاره کې په هر حالت کې چې الله رب العالمین تا ته ګوري، تا ویني. وما تتلو منه من قرآن او نلولیت اے پیغمبرا، منه د الله د طرف، من قرآن قرآنا. من قرآن مانا یادا دا چې پورا قرآن نلوري، یادا مانا دا چې وحصه د قرآن، یو سورت د قرآن، یو آیات د قرآن، یو ټکړه د قرآن. یا منه ضمیر قرآن تراجه ترجمه دا سے وکي. وما تتلو او تلاوت نکویت نلولیت منه د دې قرآن، من قرآن صحیصه د قرآن، یو سورت د قرآن، یو ټکړه د قرآن.
ولا تعملون من عمل او عمل نکوي تاسو هیڅ یو عمل ښکاروي او کپټوي الا كنا عليكم شهودا مگر یو مونږه په تاسو باندې شهودن حاضر ناظرا شاهدان یو ساتون کیو معنا دادا کزان لئے پپٹو تیارو کی اے بندہ کد قرآن تلاوت کوي که یا باز حصہ دا قرآن اغا بیانوي یا تلاوت کوي او یا اخکار اعمال کوي تا پا هر حالت کے زمونگ علم پتا سباند حاوی دے زمونگ ننشی پٹے دے تا سو مونگ حاضریو مونگ گواهانیو مونگ ساتون کی استاسو انسانانو اذ تفیضون فیه کلچ شروع کوي تاسو په دغه کې هی ضمیر معنا ټول ما ذکرا هر حالت که د قرآن تلاوت شروع کوي که عمل شروع کوي یا اذ تفیضون فیه کلچ مصروف سیږي تاسو په دې مذکور اعمالو کې په دې ټولو باندې رب العالمین وایي زه خبر یم نو ګورئ عزیزانو دې کې اشاره ده دې خبرې ته الله رب العالمین مونږ ویني نو داسې عقیدم جوړوا چې کله بندگی کې د بندگی په وخت کې چې الله ما ویني د انسان به تقوا ډېره زیاته اعلی درجه ته رسیږي اول اعلی درجه خدا ده چې انسان د عبادت د ادا کولو په وخت کې که هغه مونځ وي که روژه وي که زکات وي که حج وي که جهاد وي که ذکرونه وي که خپل ولی پالل وي که نور نیک اعمال وي په دې هر حالت کې داسې عمل کې چې زه الله ته ګورم د الله د وجې نه کوم دا عمل یا الله ما ته ګوري نبی علیه السلام داسې فرمایي احسان دا دی ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك بهترین مرحله د عبادت اغدا ده چې تکل عبادت کې داسې ذهن کې راوره چې زه الله ته ګورم که دا نشي راوسته پیغمبر فرمایي دومره خو ذهن کې راوله چې الله ما ته ګوري نو چې الله ما ته ګوري به انسان جرأت نشي کولی په ګناه باندې بیا همیشه د پاره شوق د نیکو اعمالو سره وي شاعرم دسې فرمایي چې په تورو تیارو کې ته یې او ستا دا نفس تا ګناه طرف ته راکش کي دغه ټیم کې ووایه چې الله معیني وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان چې کله ته په تورو تیارو کې او دا نفس د سرکشۍ طرف ته راکش کوي نو د دې ځان د بچ کولو د پاره د ګناه نه فورا دا ووایه ان الذي خلق الظلام يراني کم ذات چې دا تیارې پیدا کړي دي هغه ذات ما په دې تیارو کې ویني رب هغه ذات دی چې په توره شپه په توره ګټه تور میږې ویني هم او د هغه د خپو کشارم اوري د هغه د زړه نه هم خبر دی نو زما او ستا اعمال به څنګه په هغه باندې پټ پاتې شي هېڅ چیرې پټ نه پاتې کي الله اوس مثالونه هم ذکر کوي چې معمولی ذراتو باندې د الله علم دی پاتې لا دا چې دا مکلف بندگان نو په دې خو په طریقه اوله د رب العالمین علم دی الله ته خبر دی الله د دوی د کړنو نه د دوی د کارونو نه د دوی د نیتونو نه په دې هر څه باندې رب العالمین خبر دی الله فرمای وما يعزب نشي پټې دي او نه غایب کیږي عن ربک استا د رب نه بندا مم مثقال ذره په اندازه د یوې ذرې باندې هیڅ شی ته نه پټېږي ذره ویل کیږي دا د ګرد غبار دغه ذرات چې را دننه شي د کمرې ته او د نور په شعاع کې ښکاري ذره هغه سپین میږان هغه سره چې نه ښکاري هغې ته ویل کیږي الله په هغې د هغې په مقدار باندې په رب العالمین باندې څه شی پټ نه پاتې کیږي پاتې لا دا چې دا غټ انسانان او د دوی کارونه فی الارض په ځمکه کې ولا فی السماء او نه په ځمکه کې
په دې ځمکو کې، په دې سمندرونو کې، په غرونو کې، په بوټو کې، کاڼو کې، په اسمانونو کې، په دې هیڅ شیز کې رب العالمین نه څه شی پټ نشته او نه تې پټېدی شي. ولا اصغر او نشته دی ډېر وړوکی من ذلک د دغه ذرې نه، چې د ذرې نه څه شی وړوکی وي د هغې نه نشته الا فی کتاب، ولا اکبر او نه لوی د دې ذرې نه الا فی کتاب مگر دا ټول لیکلی شوي دي فی کتاب مبین په هغه کتاب ښکاره کې چې هغه لوح محفوظ دی د الله علم. دا ټول لیکلی شوي د الله نه څه پټ نه دي. نو انسان ته به دې څنګه پټ شي؟ ته خو به وایې چې په تورو تیارو کې ناست یم څوک مې نه ویني کمره بنده ده. حدیث کې راغلی دی، یو ناشنا حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمایي ان العبد اذا عمل عملا، یو بنده چې یو عمل وکړي فی صخرة لا قوة لها ولا بابا، په داسې یو د ګټ او د کمر دننه چې نه په هغې کې کړکۍ وي نه دروازه وي، هیڅ څوک یې نه ویني، فخرج عمله کائنا من کان، د دغه انسان عمل به الله راښکاره کوي. داسې ذات دی د الله نه پټېدل نشته. د دې آیات تشریح وضاحت په نور آیتونو کې هم ډېره ښایسته شوې ده. لکه رب العالمین فرمایي وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، د غیب او د علم ټولې چابیانې د رب العالمین سره دي، هیڅ چاته پته نشته سوا د نه. الله یې تفصیل کوي ویعلم ما فی البر والبحر، څه چې په دې وچه کې دي دا ټولو باندې الله عالم دی. والبحر او په بحر کې چې څه دي. وما تسقط من ورقة، د یوې ونې نه چې یوه پاڼه راغورځېږي د هغې په حرکت باندې رب العالمین خبر دی. لا يعلمها الا يعلمها، مگر رب العالمین ته د هغې پته ده. ولا حبة فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، یوه دانه چې په دې ځمکه کې خښېږي، لنده دانه وي او که وچه وي، هغه چې بیا راټوکېږي، په دې ټولو رب العالمین خبر دی. نور آیتونو کې الله فرمایي وما من دابة فی الارض، هر یو زنده سر، هر یو حیوان چې په دې ځمکه ګرځي. ولا طائر یطیر بجناحیه، ځمکه او اسمان خو پرېږده چې د ځمکې او د اسمان ترمنځه کوم مرغه الوزي، په هغې باندې رب العالمین خبر دی. په دې ټولو حالاتو الله خبر دی. نو بندگانو ستاسو په حالاتو به خبر نه وي، ولې نه دی خبره؟ قرآن کې الله رب العالمین خپل پیغمبر ته فرمایي وتوکل علی العزیز الرحیم، په هغه ذات باندې توکل کوه چې غالب ذات دی، زورور، پاور د هغه سره دی، رحمان ذات دی، رحم والا ذات دی. الذي یراک حین تقوم، چې کله م ته راپاڅېږې، د شپې وي د ورځې وي، عبادت دپاره الله دې ویني. وتقلبک فی الساجدین، سجده کې الله دې ویني. انسان ویني الله، دا معمولی ذرات ویني، پاتې لا انسانان. نو داسې عقیده ساتل پکار دی عزام، چې کم یو عمل مونږ کوو ووایو چې الله رب العالمین هغه مونږ ویني. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. په دې آیات کې الله رب العالمین زیری ورکوي نیکانو خلکو ته، او په دې صورت کې الله تعالی د اولیاء الله ذکر کوي چې مشرکانو به ویله چې دا نیکان خلک دا زمونږ شفاع او شفیعان دی او زمونږ سفارش به کوي. نو د هغوی بندګي ځکه کوله. الله رب العالمین دې آیتونو کې ویله چې نه، اولیاء الله د الله کېدی شي، یعنې د الله دوستان شته، خو داسې څوک نشته نعوذ بالله لکه څنګه چې د مشرکانو عقیده وه چې زمونږ د بوتانو او زمونږ د معبودانو نعوذ بالله هغوی به دا عقیده لرله چې په الله باندې زور بر دی، چې دوی په الله ته ووایي چې دا کار وکړه نو الله یې ورله کوي. نو الله رب العالمین فرمایي چې نه، داسې څوک نشته دی چې نعوذ بالله الله د هغه نه مجبوروي. نه، رب العالمین مالک ذات دی، خالق دی، هغه عزیز ذات دی، هغه زورور دی، هغه جبار دی،
هغه قهار دی. دا ټول کائنات، اسمانونه، ځمکې، بوټي، کاڼي، غرونه، سمندرونه، هواګانې، انسانان، پیریان، ملائک، فرشتې، دا ټول د الله مملوک او د الله مخلوق او د الله رب العالمین تابع دي. هیڅوک په الله باندې هغه زورور نشته دی. نو دلته اوس په دې آیات کې الله د نیکانو خلکو ذکر کوي او د هغوی دپاره زیری چې ولی الله څه ته وایي، د الله ولی. الله رب العالمین فرمایي الا خبردار شئ ای بندگانو، واورئ دا خبره، ان اولیاء الله، یقینا دوستان د الله تعالی، ولی د الله تعالی. اولیاء معنا د الله دوستان دی، الله ته نږدې خلک دي. داسې خلک دی چې لا خوف علیهم، نبوي هیڅ قسم ویره په دوی باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجنه کیږي. لا خوف معنا دا د یره بنی په دوی باندې په مستقبل کې، د قبر په حالاتو کې، د قیامت په حالاتو کې، پل صراط باندې، په دې ټولو حالاتو کې د زړونو نه به رب العالمین ویره وباسي. د امن په حالت کې او سرې سترګې او د خندا په حالت کې به جنت ته روان وي. دا د اولیاءو دپاره، د الله د نیکانو بندگانو دپاره دا زیری. ولا هم یحزنون، دنیا پسې به نه غمجنه کیږي چې بلډنګ پاتې شو، کمرې پاتې شوې، مالونه پاتې شو، تجارتونه، اولاد او خپل خپلوان او ګیمونه، دا هر څه پاتې شو، دې پسې به نه خفه کیږي. حزن معنا دا ده چې په ماضي کې یو کار شوی، تیر آیات کې تا خفه کی. د الله په نیکانو بندگانو باندې دا هم نشته. او خوف دی ته وایي چې مستقبل کې یو مصیبت را روان دی، د هغې نه ویرېږي. الله به د دې دواړو نه دا نیکان خلک هغه په امن کې ساتي. اولیاء الله، اولیاء د ولی جمع ده، ولی د ولایت نه دی. ولایت ویل کېږي محبت ته، د الله ورسره مینه ده، د دوی د الله سره مینه ده، الله یې حفاظت کوي، الله یې مدد کوي د داسې خلکو. الله یې اوس تعریف کوي الذین آمنوا، هغه کسان دي چې ایمان راوړی دی. ولی الله چاته وایي؟ هغه چاته چې هغوی ایمان راوړی دی. وکانو یتقون، ودوی چې ځانونه ساتل د ګناهونو نه، د شرک او د کفر او بدعاتو نه. د الله د ولی تعریف دا شو چې ایمان چا راوړی وي، د ګناهونو نه ځان بچ ساتي. دا ضرور نه ده چې سړی په محراب کې ناستي دا د الله ولی وي. یو سړی د چا سره خبرې نه کوي او غلی غلی ګرځي، نه. لنډ تعریف چې الله رب العالمین کړی چې مؤمن دی، د ګناه نه ځان بچ ساتي او نیک اعمال کوي، دا د الله رب العالمین ولی دی. خو وکانو یتقون کې اشاره ده په استمراري شکل باندې، همیشوالی. دا نه چې بس یوه جمعه بس تقواداری او بس په دویمه جمعه یوه میاشت پس بیا سوس پوسې بیا د مونځ ته هم ډډه نه لګېږي، نه. هر وخت به په نشاط کې تکړه تکړه به د الله عبادت ته، د ګناه نه به ځان بچ ساتي، د ګناه نه به د نفرت وي، د نیکو اعمالو سره به د محبت وي. دې ته ویلی کېږي ولی. په احادیثو کې نښه دا هم راغلې ده چې اذا رؤوا ذکر الله، کله چې ولیدلی شي داسې خلک چې د الله سره تعلق دی، فورا انسان ته الله ور یاد شي. ولی ورته الله ور یادېږي؟ ځکه دی په خوله باندې د الله خبرې کوي، د الله ذکر پې کوي، چې مجلس کې ورسره کښېني ټول د قرآن او د حدیث خبرې، نو ستام توجه پیدا شي رب العالمین ته. نو داسې خلکو سره ناسته پکار ده چې داسې خلکو سره کښېنې او د داسې خلکو سره د الله دپاره مینه وي، که هغه تور وي که سپین وي، که هغه عرب وي که عجم وي، که هغه پښتون وي او که غیر پښتون وي، که هغه د دنیا په بر سر کې وي او که کوز سر کې وي، خو چې د الله والا وي د هغې سره به مینه ساتي. نو الله به په ورځ د قیامت هم تاله ډېرې بدلې درکړي. یوه بدله خو دغه شوه چې نه به درمانې خوف وي نه به یره وي. یوه بدله پیغمبر هم بیان کړې، ډېرې بدلې دي، خو دغه یوه بدله ابن جریر کې روایت دی چې نبی علیہ السلام فرمایي ان من عباد الله عبادا یغبطهم الانبیاء والشهداء، د الله رب العالمین بعضې بندگان دي چې شهیدان او پیغمبران به ورپسې پسخیږي. الله به دومره اوچتې مرتبې ورکړي. صحابه کرامو تپوس وکړو د الله پیغمبره دا څوک دي؟ صفهم لنا، مونږ ته بیان کا.
لعلنا نحبهم چې زمونږ ورسره مینه پیدا شي. نبی علیہ السلام ول دا صفت بیان کو هم قوم تحابوا فی الله، داسې خلق دي چې صرف د الله د وجې نه د یو بل سره مینه ده. د دنیا د تجارت، د دنیا د کاروبار، د دنیا د رهایش، د گاوند، د خپلولۍ، د دې هیڅ تعلق منځ کې نشته دی. بس صرف یو په مشرق کې دی بل په مغرب کې دی، خو د الله د وجې نه ورسره مینه محبت دی. نو داسې خلکو دپاره دا نعمتونه دي چې داسې نعمتونه دي چې انبیا او پیغمبران به ورپسې پسخېږي. روایتو کې راځي دغه حدیث کې چې وجوههم نور، د مخ نه به رڼاګانې خیږي، علی منابر من نور، په ورځ د قیامت به د رڼا او د نور په صوفو په منبرونو باندې به ناست وي. لا یخافون اذا خاف الناس، نبی علیہ السلام فرمایي چې ټولو خلکو باندې به ویره وي خو په دوی به نه وي، ټول خلک به غمجن وي خو دوی به نه وي. د دوی په منځ کې تعلق د مال او د نسب نه و، صرف د الله د دین په وجه د یو بل سره محبت. نو الله رب العالمین فرمایي چې داسې خلکو دپاره زیری دی. لهم البشرا، شته دی د دوی دپاره زیری، دوی باندې د زیری وي، زیره ورلشتا فی الحیات الدنیا، په ژوند دنیوي کې، وفی الاخرت، یوشته دی د دوی دپاره زیره په آخرت کې. په دې آیات کې الله رب العالمین دوی دپاره زیره بیانوي چې د مؤمنانو اولیاء الله دپاره زیره دی. زیره په آخرت کې هغه هم جنت دی. حدیث کې هم داسې راغلی دی چې عباده ابن صامت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویله قد عرفنا بشر الاخرة الجنه، د آخرت زیری خو موږ ته معلوم دی د اولیاء الله دپاره چې الله به جنت ته بوځي، خو د دنیا زیری څه شی دی د مسلمانانو دپاره، ایمان والاو دپاره چې د ګناه نه ځان بچ ساتي، نیک اعمال کوي. نبی علیہ السلام ورته یو څو زیری ویله. یو زیری وایي دا دی چې الرؤیا الصالحة یراها العبد او ترى له، چې ښایسته ښایسته خوبونه ویني، خوشحاله خوشحاله خوبونه ویني، او یا د ده په حق کې ښایسته خوبونه خلک ویني نور څوک. نو دا د دې مسلمان دپاره زیری دی چې بس دا انسان به جنت ته ځي. دا روایت په طبري کې دی. په بل روایت کې راغلی دی چې خلک تعریف کوي، د دې د وجې نه دا کار نه کوي چې زما د خلک تعریف وکړي، ما ته د خلک ښه سړی ووایي، نه، د دې وجې نه نه کوي، دی چې هر عمل کوي د الله د وجې نه، خو بس خلک وایي چې وګوره څومره نیک سړی دی، صدقې کوي، جهادونه کوي، نیک اعمال کوي، مور او پلار ته خوشحاله دي، د خپلو بچو صحیح تربیت کوي، د قرآن تلاوت کوي، د قرآن درس کوي، حدیثو سره تعلق دی، په دې باندې عمل کوي، خپلو خپلوانو سره راشه درشه کوي، نو خلک تعریف کوي. نو چې خلک تعریف کوي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه صحابي تپوس وکړو چې دې کې خو به ګناه نه وي. نبی علیہ السلام ورته ویله تلک عاجل بشر المؤمنین، دا په دې دنیا کې د انسان دپاره زیری دی. مسند احمد کې دا روایت دی. په یو روایت کې داسې هم راغلی دی چې ملائکه چې کله روح اخیستلی کېږي د دې مسلمان نه، په دغه ټیم کې به ورته زیری ورکوي. لا ژوندی دی، مړ نه دی، د زنکدن حالت دی، او ښایسته مخ شکلونو کې به ورته ملائک راشي، بیض الوجوه بیض الثیاب، سپین سپین مخونه به وي، سپینې کپړې به اچولې وي، او ورته به وایي چې ایتها الروح الطیبه، ای پاکه روحه، راوځه د الله رب العالمین رضامندتیا ته، الله تا نه خوشحاله دی. نو دا په دنیا کې زیری شو، او په آخرت کې هم دغه دی چې جنت ته به الله بوځي. فزع اکبر، هغه سخته چغه د قیامت چې ده، سخت حالات چې دي، د هغې نه به الله په امن کې ساتي. په ورځ د قیامت به د ده مخې ته رڼاګانې روانې وي. یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم وبایمانهم بشراکم اليوم جنات، رڼا به ترې روانه وي، ورته ویلی به شي چې ستاسو دپاره زیری دی د جنتونو. نو الله ځکه قرآن کې فرمایي لهم شته دی د دې نیکانو خلکو دپاره البشرا زیری شته فی الحیات الدنیا، په ژوند دنیوي کې، وفی الاخرت او په آخرت کې.
لا تبدیل لکلمات الله نشته دی هیڅ بدلولا د الله د کلماتو د الله د وعدو هیڅ بدلیدل نشته دی. معنا الله چې کومه وعده کړې دا وعده رب العالمین پوره کوي. ذالک دغه زیری په دنیا او په آخرت کې د دغه نیکانو خلکو د پاره هو الفوز هم دغه کامیابی د العظیم ډیره لویه کامیابی هم دغه ده. ولا يحزنك قولهم ان العزة لله جميعا. په دې آیات کې الله رب العالمین تسلی ورکوي خپل پیغمبر ته او د پیغمبر تابعدارو خلکو ته چې څومره ستاسو مخالفین ستاسو خلاف کوي ستاسو تکذیب کوي اے پیغمبر ستاسو حق خبرې نه مني نو په دې سره ستاسو عزت نه کمیږي. که څومره پیغورونه درکې او څومره تاسو باندې طعنونه او عیبونه ولګئ په دې تاسو هیڅ نه کمیږئ ځکه عزت ورکولو ذات رب العالمین دی. نو الله فرمایي ولا يحزنك قولهم نه دی خفه کوي تا اے پیغمبره قولهم خبرې د دوی خبرې د دوی سوي چې دوی الله نه مني رسول نه مني او پیغمبر ته دمکیانې ورکوي چې مونږ به داسې وکړو مونږ به داسې وکړو مه خفه کېږئ پیغمبره. هسې خو د انسان زړه خفه کېږي د کافرانو په کفر د دوی په خبرو باندې. خو معنا د دې آیات دا ده چې دومره مه خفه کېږه چې ته د دعوت کار پرېږدې. په دعوت کې به قسمه قسم خبرې تا پسې خلک کوي خو دعوت به نه پرېږدې. ان العزة یقینا عزت لله ټول عزت چې لله الله لره دی جمیعا ټوله. عزت معنا عزت ورکول د الله په اختیار کې دي او العزت خپل لفظي معنا دا هم ده چې زور ټول پاور د الله سره دی. د الله خوښه ده چاله عزت ورکوي او دا کافر که څومره زور کوي زور نه رسیږي. دنیا کې مې معمولی غون امتحانا الله ولک پاور ورکړی دی خو هغه داسې پاور نه دی د الله په مقابل کې هیڅ شی نه دی. د الله سره اختیارات دي د اسمانونو د ځمکو په اسمانونو کې چې څه دي په دې ځمکو کې څه دي. نو رب العالمین فرمایي عزت ورکول د الله سره دی زور د الله تعالی سره دی. نو مه خفه کېږه ای پیغمبره د دوی د دمکیانو نه د دوی د فضل خبرو نه جمیعا ټول عزت د الله سره دی. قل هو السمیع الله تعالی اوریدونکی دی العلیم پویه ذات دی رب العالمین پویه ذات دی. الا ان لله من في السماوات ومن في الارض. په دې آیات کې الله رب العالمین مشرکانو ته یو بل زور نه ورکوي او دلیل عقلیم دی. او ان العزة لله جميعا الله ذکر کو چې زور د الله سره دی عزت ورکول د الله سره دی. نو په دې آیات کې د هغې دپاره وجم ذکر کوي. وجم دا زور د الله سره ذکر دی چې ټول کائنات د الله مملوک دي ټول کائنات د الله مخلوق دي دا ټول اسمانونه او ځمکې دا د الله دي. نو رب فرمایي الا خبردار شئ واورئ ای انسانانو ان لله یقینا خاص د الله په اختیار کې دی خاص د الله سره اختیار دی. من د هغه چا فی السماوات چې په اسمانونو کې دی چې ملائک دي ومن فی الارض او هغه څوک چې په دې ځمکه کې دي انسانان دي او پیریان دي. من په عربی کې د هغه چا دپاره استعمالیږي چې عقل پکې وي لکه انسان پیری ملائکه څه مخلوقات چې دي په اسمانونو په ځمکو کې د دې ټولو اختیار د الله سره دی. دې کې یو قسم اشاره ده چې تاسو د دې نیکانو خلکو بندگی کوئ څوک د عیسی علیه السلام څوک د عزیر علیه السلام څوک د نورو نیکانو بندگانو د امامانو د علماو د اولیاو د پیغمبرانو ګوره دا ټول د الله مخلوق دی دا په خپل الله ته محتاج دی. نو ولې د داسې چا بندگی کوئ چې هغه په خپله مملوک دی مخلوق دی د خالق بندگی ولې نه کوئ؟ الله ته ولې را مدد شه نه وایي چې تاسو وایئ چې یا رسول الله مدد یا وایئ چې لوی ځوانه را مدد شه یا داسې وایئ چې یا حسن یا حسین یا علی
یا عیسی علیه السلام ته چغې کوئ چې یا عیسی یا عزیر، داسې مه وایئ. دا ټول د الله مملوک، د الله مخلوق دی، د الله ته را مدد شه ووایئ. مخکې په دې صورت کې 55 نمبر آیات کې ذکر شو چې الا ان لله ما فی السماوات، ما د غیر عاقل دپاره استعمالیږي، لکه دا سمندرونه، دا ځمکې، دا بوټي، هواګانې، دا حیوانات، دا حشرات، دا وریځې، دا هر څه چې په دې ځمکه کې ښکاري چې عقل نه د دې اختیار هم د الله سره دی، او دا د چا سره چې عقل دی د دې اختیار هم د الله سره دی. معلومه دا شوه په کائناتو کې چې هر څه شی موجود دي دا ټول د الله غلامان دي، دا د الله مملوک دي، دا د الله مخلوق دی. نو بیا ولی انسان دې ته وایي چې را مدد شه؟ د آیات کې یوه بله ښکلې خبر هم ده چې ټول هر څه اختیار د الله سره دی. دا عقیده جوړه که، نو بیا په زړه کې د چا نه تمه مه ساته چې فلانی ته بس ټیټو پاس کېږي چې یو څه به راکړي. نه، رب نه غواړه، رب العالمین. 2 رکعاته لمونځ وکړه، لاسونه پورته که و اله العالمین، دا مشکل دی، دا راله حل که. الله دې ته مې ضرورت دی، دا راله راکړه چې اسمانونه او ځمکې د هغه په اختیار کې دي او واک هم لري، قادر هم دی، ستا دعا هم قبلوي. ولې هغه نه ولې نه غواړې چې د انسان نه دې تمه وساتله او انسان نه دې څه وغوښتل بس نیمګړی پاتې شي، هغې ته حواله شوې، بیا به ټول عمر د خیل هم کړی، ټول عمر به بې محتاجې. دا سوالګر سړی چې که نه په هر رمضان کې را روان سوال کوي چې زکات پیسې دا ټول عمر سوال کوي. دا ولې؟ وجه دا ده چې د مخلوق ته ځان سپارلی، ته خالق ته ځان وسپاره او لږ همت وکړه، لږ خواري وکړه، والله چې ته به د ورکړې والا جوړ شي. د الله سره اختیارات دی، الله نه غواړه. رب العالمین فرمایي چې هر څه د الله په اختیار کې دي. نو دا مشرکان وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، وما يتبع الذين، یا ما استفهامیه ده، معنا ترجمه به داسې کوئ وما يتبع الذين، د څه شي تابعداري کوي هغه کسان یدعونا چې دوی را بلی من دون الله، سوا د الله تعالی نه، شرکا شریکان را بلی. دا د الله نه علاوه چې شریکان را بلی، نو ما یتبعو دوی د څه شي تابعداري کوي. جواب واپس هم په دې آیات کې ذکر دی چې ان یتبعون الا الظن، دوی تابعداري نه کوي مګر تش د ګمانونو. ګمان یې دا دی چې دا زمونږ بوتان چې دي دا مونږ ته به خیر را رسوي، دا زمونږ پیران او زمونږ باباګان چې دي دا به مونږ د شرونو نه بچ کوي، ګناهونو پسې د روان دي د خپل ګمان مطابق. نو وما یتبعو ما استفهامیه، د څه شي تابعداري کوي، معنا سې د اټکلیاتو د ظنیاتو هیڅ دلیل تابعداري نه کوي. یا ما نافیه دی، ما نافیه معنا په معنا د نه سره، بیا ترجمه د سره وما يتبع الذين، تابعداري نه کوي دوی، تابعداري نه کوي الذين کسان يدعون من دون الله چې را بلی سوا د الله تعالی نه شریکان. تابعداري د څه شي نه کوي؟ الدلیل، د کتاب او د سنت تابعداري نه کوي، قرآن پسې نه ځي. یا داسې ترجمه ده وما يتبع، تابعداري نه کوي الذين يدعون من دون الله، هغه کسان چې هغوی سوا د الله تعالی نه بل چاته را مدد شوی. تابعداري نه کوي شرکا، د خپلو نیکانو شرکاو، پیغمبران د الله سره شریکان ګرځولي، د دغه پیغمبرم به تابعداري نه کوي، د خپل خواهش پسې روان وي. نو رب فرمایي ان یتبعون، تابعداري نه کوي دا خلک الا الظن مگر د ګمان. ځن ویل کېږي ګمان، یقیني شیز پسې نه ځي. یقیني څه شی دی عزیزانو؟ د الله کتاب، د پیغمبر صحیح احادیث. بس خوبونو پسې، چټیاتو پسې، فضولیاتو پسې، بس داسې وشو داسې وشو، قصو پسې، خرافاتو پسې، ګمانونو پسې ګرځي. هلکه الله وایي، رسول وایي، نه نه نه، دې باندې زړه نه خلاصېږي، دې باندې زړه نه یخېږي، غوږونه نه خلاصېږي. دا د کمزورو خلکو کار دی. مسلمان چې دی چې ایمان د الله په کتاب راوړی وي او د پیغمبر په حدیثو، بس دا حرف اخیر دی، دا ریډ کراس دی، سره کرښه ده،
دا چې ورته بیان شي بس لاسونه تسلیم شي. اسلام دې ته وایي که نه مسلمان اسلام تسلیم شي قرآن ته. بیا الله د دې مشرکانو باره کې فرمایي ان یتبعون دوی تابعداري نه کوي الا الظن مگر تش د ګمان یې دا دی چې دا زموږ معبودان دا به موږ ته خیر را رسي. الله وایي تش ګمانونه دي. و ان هم ندي دوی الا یخرسون مگر اټکل کوي. ټول اټکلیان دي که داسې وکړو داسې به وشي که داسې وکړو داسې به وشي. یقیني دین پسې نه دي روان چې رب العالمین ورته فرمایي چې د توحید عقیده خپله کوي ډایرک بم رب العالمین جنت ته بوځي. دا ګوره اټکل نه دی دا یقین دی چې من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. د توحید کلمه چې دی په یقین سره وویل او په رب العالمین دی یقین مضبوطو د الله د قانون مطابق د خپل زندگی بیا تیروله د پیغمبر د سنت مطابق او په دې حالت کې تعالی مرګ راغی نو ته به جنت ته ځې. دا یقیني خبرې دي او دوی بس ټول ګمانونو پسې روان دي. دا د شرک والا عقیدې چې د چا دي. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. په دې آیات کې الله رب العالمین د توحید او د الله د یووالي یو بل دلیل ذکر کوي. ای بندگانو لږ سوچ وکئ دا ورځ او شپه چا پیدا کړې ده. مخکې آیات کې بیان شو چې اسمانونو ځمکې د الله په اختیار کې دي او څه چې په اسمانونو په ځمکو کې دي دا ستاسو شریکان او ستاسو خدایان ستاسو دا معبودان باطله هیڅ څه شی نه لري هیڅ اختیار نه لري. ګورئ د ورځ او شپې ته خو وګورئ ستاسو دا باباګان نه وو دا ورځ او دا شپه وه ستاسو دا بوتان نه وو دا ورځ او دا شپه وه. دا څوک راولي دا صرف او صرف رب العالمین. نو ولې د هغه ذات بندګي نه کې چې هغه ورځ او شپه راولي. او په دې ورځ او شپه راتللو کې یو ښکلی درس هم دی انقلاب دی پکې. شپه لاړه شي ورځ راشي حالات بدل شي. همدغه شان د خپل ځان د بدلولو دپاره به الله ته رجوع کې. ګناهونه چې پرېږدې نیکو اعمالو ته راشي انقلاب درکې راغی. دعاګانې وغواړه د رب العالمین نه انقلاب والا ذات دی الله در له حالات بدلی. غریبی الله نه وغواړه چې الله دا مجبوریتونه مې دي الله دا راله پوره که الله یې در له بدلی. دا ټول ضروریات الله پوره کوي خو چې انسان عقیده لږه مضبوطه شي. الله فرمایي هو الذي رب العالمین هغه ذات دی جعل لكم اللیل چې ګرځولې ده ستاسو دپاره شپه معنا څه شی ګرځولې ده د آرام دپاره تیاری ګرځولې رب العالمین. تیارې پکې راوستې ده څه شی پکې ښکاري نه. تیاره د څه د وجې نه ده لتسکنو فیه د دې دپاره چې تاسو آرام وکئ په دې شپه کې یا آرام شئ تاسو په دې شپه کې. بل کار ته به هم زړه نه کېږي که نه چې مزدوري وکړي تیاره وي څه ښکاري نه که نه خود به خود مجبور یې چې ته آرام وکړي. او ورځ څه دپاره ده والنهار او ورځ الله ګرځولې مبصرا رڼا والا. مبصرا مانا ښوونکي تا ته لاره ښیي بصیرت درښیي. مبصرا مانا د ډېرې رڼا والا روښانه. ولې الله ګرځولې ده په سورة القصص کې به فرمایي لتبتغوا من فضله چې د ځان دپاره څه رزق وګټئ. لاړ شئ بازار ته غر ته لاړ شئ کلو ته لاړ شئ لاره به تښکاري خلک به ویښ وي څه به خرڅ کې څه به واخلې د الله د دې دپاره. نورې فایدې هم پکې دي خو یوه فایده یې دا ده د شپې خوب کول عزیزانو دې کې ډېرې فایدې دي. د ورځې خوب دې کې ډېر نقصانات دي. د ټولو نه اول دا آیات پې دلیل دی. دا شپه د آرام دپاره ده ورځ د آرام دپاره نه ده. ورځ کې خپل کار وکړه علم زده کړه خپل کسب وکړه او د شپې وختي وده کېږه چې سحر مونځ ته راپاڅئ. یو انګریز او یو ساینسدان د دې آیات په وجه مسلمان شوی. هغه تحقیق په دې آیات باندې کوو چې دا څنګه رب العالمین ویلي چې شپه دا د آرام دپاره. تحقیق چې وکړو څېړنه او تحقیق دې نتیجې ته ورسېدو د انسان په دې دماغو کې یو خلیه ده انګلیش کې ورته سیل وایي CELL. د دغې خلیې
کار وای دا دی چې دا د ورځې ړنده وي په شانته د دې خاپیرک باندې څه نه ویني کار نه کوي او چې کله وای انسان شپه راشي نو دغه خولیه دا سترګې رڼا شي دا په دې بدن کې حرکت د څه شي دپاره کوي دې دپاره چې د انسان ته آرام میلاو شي د رب دې قدرتونو ته ګوره مونږ او تاسو خو اسې ایمان دی الحمدلله چې قرآن کې ډیر دروست دي خو دې انګریزانو بالفعل بالمشاهده په دې سترګو د الله قدرتونه ولیدل او بیا ایمان راو نو دا خولیه او دا سل او دغه آله چې الله پیدا کړې ده په دې دماغو کې دا په شپه کې یخیږي د دې وجې نه ته د ورځې 10 ګنټې خوب وکړه او د شپې 2 ګنټې وکړه په خپل هم دا پریکټیکل تجربه وکړه د شپې د 2 ګنټو د خوب سره د ورځې د 10 ګنټو خوب برابر نه دی د ورځې چې تر څونه موده چې راپاڅېږي ستړی به یې او ډوکې به دې درد کوي بیا به دې زړه کېږي پاڅېدی به نه شي او د شپې چې وده شي دغه خوب بس دا کافي خوب وي او د ورځې دغه خولیه کار نه کوي که هر څومره تیارې جوړې کړي الله قدرت دا دی نو الله ځکه قرآن کې فرمایي لتسکنوا فیه انسانانو د شپې لږ آرام کوئ او په سورة عما یتساءلون کې فرمایي وجعلنا الليل لباسا الله ملتم فرمایي وجعلنا نومکم سباتا لیل ذکر کړي شپې ذکر کړي او خوب ذکر کړي معنا د خوب د پاره هم د شپه ده او بیا د شپې په آخره حصہ کې بیا را پاسېږه رب العالمین ته لږ عبادت کوه تهجد کوه ټوله شپه په خوب هم مه تېروه لږ شان د الله بندګي کوه ان فی ذلک یقینا په دې کارونو کې چې الله شپه پیدا کړې ورځې پیدا کړې ده لآیات خامخا نښې د قدرت دي معلومیږي نښې د قدرت لقوم یسمعون د پاره د هغه قوم یسمعون چې هغوی غوږ دي قرآن ته غوږ دي اوري قرآن د زړه په غوږونو باندې د الله په آیاتونو کې هغه عبرت شته دی خو څوک چې ورته غوږ کړي څوک پکې سوچ او فکر وکړي قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سره د دې دومره دلایلو چې اسمانونه الله پیدا کړي دي ځمکې الله پیدا کړي دي سمندرونه الله پیدا کړي بحرونه ورځ او شپه الله تعالی پیدا کړي ده نور دلایل بارانونه الله تعالی راوروي مرضونه الله تعالی راوروي دارنګې مرضونه الله تعالی پورته کوي واپس دا مور سره مخکې آیتونو کې ذکر شو چې یحیی و یمیتو ژوند الله ورکوي مرګ الله تعالی راولي دا ټول کارونه رب العالمین کوي خو د دې مشرکانو په دې عقلونو باندې پټۍ لګېدلې بیا موی چې نه الله نازولی لري الله زامن لري نعوذ بالله داسې ګنده عقیدې به دوی لرلې فرمایي رب العالمین په دې آیات کې الله زورن ورکوي هغه چاته چې الله سره شریکان جوړي او نسبت د ولد کوي الله ته چې د الله اولاد شته د الله لوریانی دي د الله زامن دي دا عقیدې به دوی لرلې چې ملائکو ته به د الله لوریانی ویلې مشرکانو او عزیر علیه السلام عیسی علیه السلام دې ته به د الله زامن ویله او په دې زمانه کې دا بعضې مشرکان چې وي دا د الله نازولی دی او نازولی دا د زوی نه سخته کلمه ده اتخذ معنام دا ده چې نازولی یې نیولی دی اتخذه کې اشاره ده دې لپاره نو دا عقیدې نه دي ساتل الله نه نازولی لري او نه نازولو ساتلو ته الله ضرورت لري الله خپله فرمایي قرآن کې ګورئ څه وایي قالوا وای دا مشرکان دا کافران اتخذ الله ولدا ولد الله تعالی ولدا نازولی یا ولدا ولدی نیولی لور او زوی الله نیولی دی وای مونږ چې دا بندگی کو مشرکانو به ویلا وای دا د الله نازولی دی دا الله ته چې وای بس مونږ به د جهنم نه بچ کوي زموږ مشکلات به لرې کوي دا غلطې عقیدې هلکه الله سره ډایرکټ لین ساته ډېر ښکلی ذات دی چې د بنده او د الله ترمنځ رب العالمین څوک واسطه نه ده ګرځولی هیڅ واسطو ته ضرورت نشته دی دې وجه نه تاسو د قرآن کې سوچ کوئ واذا سألک کله چې بندگان د تا نه تپوس کوي ای پیغمبره زما باره کې نو څه ورته ووایه رب العالمین فرمایي فانی قریب زه نږدې یم
اجیب دعوت الداعی زه د دې دعا کوونکې دعا قبلوما اذا دعانی کله چې ما نه څه وغواړې. هیڅ واسطو ته ضرورت نشته، نه وزیر ته ضرورت شته، نه مشیر ته ضرورت شته. ما پیغمبر په واسطه کې پیش کوا، ما اولیاء په واسطه کې پیش کوا، ما ملائکه په واسطه کې پیش کوا. ډایرک ووایه چې رب العالمین ته رحمان او رحیم ذاتی. پیغمبر په واسطه اولیاء داسې دعا مه کوه چې یا الله ما د پیغمبر په وجه وبخي، یا الله ما د شیخ عبدالقادر جیلانی په وجه وبخي، یا الله ما د امام ابو حنیفه رحمه الله په وجه وبخي، ما د امام بخاری په وجه وبخي. او ما دوی ته واسطې راوړه ډایرک په ډایرک باندې د الله سره تعلق. الله داسې بیان مونږ ته کړی دی او الله ستا خبرې اوري، ضرورت نشته دی واسطو ته. وسیله پیش که څه شي؟ نیک اعمال وسیله کې پیش کا، د الله نومونه وسیله کې پیش کا چې الله ستا د فلانی نوم په وجه باندې ته رحمان په ما رحم وکا، ته غفور ما وبخا. نو رب العالمین فرمای چې د کافرو بویلا چې الله رب العالمین ولد نیولې. الله پر رد کوي سبحانه، پاک دی الله تعالی، پاکی ده هو الله تعالی لرا. الله د ټولو شریکانو نه پاک دی. که څوک ور سره فرشتي شریکان جوړوي الله ته پاک دی، څوک ور سره پیغمبران شریکان جوړي الله ته پاک دی، څوک ور سره صحابه کرام شریکان جوړوي، څوک ور سره اولیاء شریکان جوړوي. الله پاک دی د دې ټولو نه. سبحانه بل معنا دادا الله پاک دی د ولد نیولو نه. الله ولد نشته، بچی نشته، نو ورته ضرورت لري. متخذ صاحبه ولا ولدا. هو الغنی، ولی زکه هو الغنی الله بحاجت ذات دی. اولاد ته داغه چا ضرورت چې بوډا شي بس پنګیره شي او بس ضرورت دی د بچی خدمت ته. رب العالمین هیڅ ضرورت نشته دی. انسانانو ستاسو ضرورتونه دي، رب ضرورت نشته. الله بے پروا ذات دی، غنی ذات دی. له وربل دلیل له خاص د الله په اختیار کې دی، خاص الله لره بل څوک ورسره شریک نشته. ما فی السماوات هغه څه چې په اسمانونو کې دی، و ما فی الارض او هغه څه چې په ځمکو کې دی. ان عندکم من سلطان بهذا، ای تاسو خدا عقیده لرئ چې الله رب العالمین ولد نیولی دی. الله وی ان عندکم نشته تاسې سره من سلطان څه دلیل او څه حجت او څه برهان بهذا پدی غلط عقیده چې الله ولد نیولی دی، الله بچی نیولی. نعوذ بالله، هیڅ دلیل در سره نشته، دلیل نشته. او اتقولون آیا جوړوي تاسو، تړی تاسو علی الله په الله تعالی باندې ما هغه څه لا تعلمون چې نه پوهیږئ تاسو په هغې باندې. په الله باندې دروغ تړئ، د دروغ ویوئ چې الله د پاره زوی دی، الله د پاره لور، دا ټول دروغ ویوئ کنه. نو داسې مه کوئ. په سورة مریم کې الله ذکر کړی دی چې ډېره ګنده کلمې د دوی د خولې نه راځي ده چې الله رب العالمین بچی نیولی دي. په سورة مریم کې رب العالمین فرمایي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. دا مشرکان وی چې الله ولد نیولی دی، بچی نیولی، نازولی. الله وی ډیر دروغجن یې تاسو، ډیر دروغ وای او داسې ګنده خبرې هم د خولې نه راووتې. تکاد السماوات یتفطرن، قریبه ده چې د اسمانونه دا وچوي. که دا خبره په دې اسمان باندې واچولی شي د اسمان به وچوي. دومره ګنده خبره مو کړله. پښتو کې موږ داسې یاره وایي داسې خبره دې وکړه سړی وایي چې سړی دې ټک وچو. دا اصطلاحات زمونږ په ژبه کې هم شته او دا په حقیقت کې ډېره ګنده کلمه ده. الله به فرمایي وتنشق الارض، دا ځمکه چوي د دې خبرو نه، داسې ګنده خبرې دي. وتخر الجبال هدا، دا غرونه به راوغورځېږي د دې خبرې د وجې نه، قریبه ده چې راوغورځېږي. ان دعوا للرحمن ولدا، چې دوی د الله د پاره ولد ثابتوي. الله به فرمایي وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ندی لایق د الله د شان سره چې الله اولاد ولري. ولی ځکه الله رب العالمین
مالک دی د ټولو کائناتو، اختیارمند دی د ټولو کائناتو، واکدار دی د ټولو کائناتو، چاته ضرورت نشته دی. نو څه دپاره رب العالمین نیولی دي؟ نو دا د دوی غلطې عقیدې وي د دې مشرکانو. الله رب العالمین وصیه ورکوي دوی ته، قل ورته ووایه ای حبیبه، ان الذین یفترون، یقینا هغه کسان چې د ځانه جوړوي دروغه په الله تعالی باندې، یا د ځانه تړي د الله تعالی باندې دروغه. دروغ هم دا و چې الله ته نسبت د اولادو کو، نسبت د شریکانو کوي. ان الذين یقینا هغه کسان یفترون چې د ځان نه تړي علی الله په الله تعالی باندې الکذب دروغا، لا یفلحون، دوی بخلاص نشي د الله د عذاب نه، د الله د عذاب نه به هیڅکله بچ نشي. الله به په سخت عذاب کې وردن نه کی، الله به ورله عذابونه ورکی. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم. سوال دا دی چې د دوی دومره غلطی عقیدې دي، الله په عذاب ولې په دې دنیا کې ولې په دې ځمکه کې نه دننه کوي؟ الله قادر دی په دې، او داسې الله کړي دي، کلی الټه کړي دي په خلکو باندې. د نوح علیه السلام قوم ته وګوره، ټولې په اوبو کې ډوب نه کو. د موسی علیه السلام خلاف چې فرعونیانو که په دې سمندر کې ورډوب نه کړل، دا ګوره ته اوس ټکنالوجي څومره ترقي کړې ده، او امپاسیبل ناممکن ده چې ته بغیر د آلاتو سمندر داسې ودرې او لاره پکې وکړي. که دیوال دې پکې وکړو نو کیدی شي، او داسې الله ودرو سمندر داسې ولاړو چپې وهلې او منځ کې الله لار ورکړله، همدا ټول کافري پکې غرق کړل، مسلمانان یې بچ کړل. داسې ناممکن کارونه د انسان د ذهن مطابق الله کړي دي، او الله غرق کړي خپل دشمنان. د لوط علیه السلام په قوم باندې د ځمکه په دې بل طرف روان اړوله، فجعلنا عالیها سافلها. عادیان او ثمودیانو پسې هوا کورون ته وردن نه کړل، راویسل، را بهر کړل او مړې کړل. او بیا د بدر په غزا کې د غټ غټ مشرکان د وړو وړو صحابه کرامو د هغې په لاسونو باندې قتل نشو، او په هر وخت کې دا سیلابونه، دا زلزلې، دا بیماریانې، دا عذابونه ولې الله نه رالیږي؟ دویم الله هلاکولی شي، الله قادر دی په دې، خو الله وایي پرېږده دنیا ده چې لږه غوندې څکه وکړي د دنیا مزې وڅکي، بیا به ماله راځي او بیا به عذاب ورکوم. سره د دې نه چې دوی دپاره په دنیا کې عذابونه شته، الله فرمایي متاع فی الدنیا، شته دی د دوی دپاره مزې او فایدې اخیستل فی الدنیا په دې دنیا کې، ثم الینا مرجعهم، بیا مونږ طرف ته خاص مرجعهم راګرځېدل د دوی دی، ثم نذیقهم، بیا به وروڅکو مونږ او بڅکو مونږ په دوی باندې العذاب الشدید، هغه عذاب ډېر سخت چې د جهنم عذاب دی، بما كانوا يكفرون، په سبب د دې چې دوی چې دوی کفر کو، انکار کو د قرآن نه، انکار کو د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. نو دا د مشرکانو عقیدې وي. رب العالمین دې زمونږ او ستاسو د ټولو عقیدې د توحید جوړې کړي، او الہ العالمین دې زمونږ او ستاسو شوق، مینا، محبت د الله د کتاب سره پیدا کړي، او الله دې مونږ او تاسو ټول له توفیق راکړي چې په دې ژوند کې دا قرآن زده کو، په قرآن باندې عمل وکړو، د قرآن نه دا خوند واخلو. آمین یا رب العالمین. وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.